السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د دا محله به مو ژوند او زندګي ښه په خیر تیر کړي. دوستانو نن به زه تاسو ته د واتساپ د دغه اپشن په باره کې معلومات درکوم چې دا په واتساپ کې کوم کارونه کوي، دا زموږ د فایدې دي که د تاوان. نو دا ډیر خوندور اپشن دی دوستانو چې په واتساپ کې ورکړی دی. د واتساپ، میسنجر، فیسبوک، یوټیوب د موبایل کوم اپشن چې دی هغه یو هم بیا خپله ضرورت نه دی. نو حالان چې زموږ ستاسو سر نه ورسره خلاصېږي، طریقې مو نه وي زده، نو په هغه کې موږ ګوتې وهو، طریقې سر مو نه ورسره خلاصېږي چې دغه اپشن د څه شي کار کوي، څه شي دپاره دی. نو انشاءالله زه به پر هر اپشن، پر هر اپلیکیشن، پر هر باره کې جلا ویډیو درته جوړوم. نو په هغه به ستاسو پوره سر خلاصېږي، بیا به انشاءالله تاسو ته هېڅکله مشکل نه راځي چې په موبایل کې. نو نن زه تاسو ته د واتساپ د دغه اپشن په باره کې معلومات درکوم چې دا څه کارونه کوي، څه نه کوي، زموږ د فایدې دي، زموږ د تاوان دي. نو دوستانو ډېر خوندور اپشن دی. که مو چیرې تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، د داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر څو موږ هره ویډیو اپلوډ کړو هغه د ټول در مخ تر تاسو پورې در ورسېږي. نو انشاءالله په هره ویډیو کې به تاسو فایده پورته کوئ، تاسو ته یوه ویډیو هم تاوان نه کوي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو زه راځم واتساپ خلاصوم. د دې اپشن په باره کې زه نن تاسو ته مکمل معلومات درکوم چې د دې کومې فایدې دي او کوم تاوانونه دي. نو فایدې خو یې ډېرې خوندورې فایدې دي، خدای دې وکړي چې تاسو خوښې شي. نو ګورئ دوستانو ما واتساپ خلاص کړو، اوس ته ګورئ دلته ماته شخصي نمبر هم راړولی دی او ګروپان هم دی. نو که زه اوس مطلب تاسو غواړئ چې په دا ګروپ کې دې میسجان راځي، هغه تاسو ته هلته نه شو کوي، یعنې تاسو نه غواړئ چې زه یې هر وخت وګورم. دا ګروپ چې کله تاسو وزګار شئ بیا هغه ټایم کتلی شئ. نو دا ډېره اسانه طریقه ده، رابسئ په دا ګروپ به داسې کلیک ونیسئ. اوس سربیره موږ ته د غش اپشن راکړی دی، د ډاونلوډ اپشن دی، دا ګورئ. نو تاسو به څنګه وکړئ، په دغه به کلیک وکړئ. نو دا به اوس څنګه سي، دا به راسي دلته به په دغه ځای کې پټ سي. نو دوستانو بیا تاسو ډېر په اسانۍ سره هر وخت دغه ځای ته ورتللی سئ او دغه څنګه کولی سئ په هغه ګروپ کې میسجان کتلی سئ. نو زه راځم اوس دوستانو په دغه ځای کلیک کوم. په دې چې ما کلیک وکړو اوس دغه دی هغه انفارمیشن ګروپ دلته راغلی دی. ښه، نو دا ګروپ دلته راغلی دی، زه به دې برته کلیک نیسم، دا به موږ برته څنګه هغه ځای ته وړو، یعنې موږ بیا برته د دغه ځای څخه څنګه باسو. نو رابسئ په دې به داسې کلیک ونیسئ، برته به په هغه اپشن مخکې اوله پلاس چې کښته و اوس یې هغه سر لوړ ولاړئ، نو تاسو به په دې اپشن برته کلیک وکړئ. ښه، په دې چې مو کلیک وکړو نو برته دغه دی زموږ د انفارمیشن ګروپ چې دی هغه دلته رالی. یوه فایده خو یې دغه سوه، او بل دا د دې اپشن دا فایده ده که چیرې تاسو په واتساپ کې یو څوک زیات تنګوي یا تاسو نه غواړئ چې د هغه میسجان وګورئ هر وخت، نو تاسو دا سیټینګ پکې کوئ، د هغه به په دې هم سر نه خلاصېږي چې دا سړي زه بلاک کړی یم خو تاسو به د هغه میسجان نه ګورئ. ګورئ لکه زه راځم په دا لمبر کلیک نیسم خو دا لمبر یوازې نه ځي، نو تاسو به څنګه وکړئ، رابسئ په یو ګروپ هم کلیک ورسره وکړئ. نو یوازې یو شخصي لمبر نه وړي، نو تاسو به لمبر او ګروپ ورته انتخاب کړئ. چې دواړه مو انتخاب کړه بیا به په دې اپشن کلیک وکړو. نو اوس دواړه ولاړه هلته. نو که زه اوس برته ورسم هغه لمبر هم باندې راغلی دی او ګروپ هم راغلی دی، نو بیا تاسو یو هم ایستلی سئ برته د دا ځای څخه. چې کله تاسو ته یو څوک میسج وکړي د هغه به په دې سر نه خلاصېږي چې دا سړي زه بلاک کړی یم که نه، دا زما میسجان ګوري که نه ګوري. نو که هغه په زرهاوو میسجان تاسو ته وکړي او د هغې کوم نوټیفیکیشن چې دی، هغه کوم دغه چې دی اعلانات چې دی پر سکرین چې راځي هغه به بیا نه راځي، بند به سي، د هغه به هېڅکله په دې سر نه خلاصېږي دا سړي زه بلاک کړی یم که نه یم بلاک کړی. نو ډېرې خوندورې فایدې دي دوستانو. که مو چیرې سر په خلاص سوی وي نو دوستانو که مو سر په خلاص و ډېر زیات خوند به هم درکړي. که مو چیرې څه فایده ځینې اخیستې وي دوستانو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې په دا چینل کې موږ هره ورځ داسې معلوماتي ویډیوګانې اپلوډ کوو
تر دې به لا هم معلوماتي او خوندورې ویډیوګانې چې ستاسو ته هر مشکل یې هغه به حل کېږي. نو دا کوم ویډیو چې تاسو ګورئ د دغه ویډیو لاندې سبسکرایب بټن دی، په دا سبسکرایب کلیک کوئ. بیا تاسو ته په دې سایټ کې د بیل آیکن نشان درکوي، په دې کلیک کوئ او بیا په آل باندې کلیک کوئ. دلته ویډیو ته بیا لایک ورکوئ. نو که مو کومه پوښتنه هغه بیا دلته په کمنټ کې لیکلی شئ. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوې، ماته اجازت راکړئ در بلې ویډیو پورې. وسلام، د الله په امان، د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.